السلام علیکم زم صاحبزاده او تاسو کته صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل نن نوې ویډیو کې به موږ خبره کوو په فنگر پرنٹ باندې اکثر چې موږ خپل موبایل فنگر پرنٹ لګو نو موږ په یو غوته باندې لګو هغه په یو غوته باندې آن کیږي نن نوې ویډیو کې به تاسو ته ځخیم چې تاسو خپل فنگر پرنٹ په 5 غوته باندې هم لګول شي په لسو هم لګول شي په دوی هم لګول شي په درې هم لګول شي تاسو خپل د زړه مزید چې تاسو په څومره غوته باندې خپل فنگر آن کول غواړئ نو د دې لپاره څه قسم د تھرد پارټي اپلیکیشن ضرورت نشته دا بالکل تاسو په موبایل کې موجود دي د موبایل سکرین ته وځو پریکټیکل بدای زګو خو د ویډیو شروع کېدنه مخکې یو ډیک شانت ریکوست کچره تاسو زموږ په چینل باندې نیو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کې زموږ نیو ویډیو تاسو ته زر رارسي خپل د موبایل سیټینګ به اوپن کو کله چې موږ سیټینګ اوپن ک بیا به موږ لاړ شو سکیورټي ته سکیورټي چې موږ اوپن ک دغه بیا موږ وو فنگر پرنٹ باندې فنگر پرنٹ چې موږ اوپن ک نو دلته کوم لاک چې موږ ورکړي هغه به موږ اوپن کو دلته ځ خپل لاک اوپن کوم دا ما اوپن ک اوس چې تاسو ګوره او نه یو فنگر باندې لګیدي دویم چې دی اډ فنگر پرنٹ دې باندې موږ کلیک کو بیا کته ځخکاری کنټینیو د کنټینیو باندې موږ کلیک کو بیا راغی سٹارټ باندې موږ کلیک کو اوس ځکه راغی اوس ځکه ګوره تاسو دا موږ لګو یو غوته چې موږ چې دا د منته لګیدل دا دویم به ولګو دریم ولګو تاسو ځخکاری دریم موږ ولګولا سلورم ولګولا پنځم ولګولا دا په 5 غوته باندې کنټینیو 50% شو بیا د تاسو ښکاری د بلس یو غوته شله دوه غوته شله درې غوته شله څلور غوته شله دا وګوره 100% کمپلیټ شو او اوس دې بټن باندې مونږ کلیک کو بیا بدلته موږ بیک راشو بیا به دا موبایل خپل موږ لاک کو اوس تاسو کته شي د یوې سره اوپن شو د بیا لاک شو د بلې سره اوپن شو د بیا لاک شو د بلې سره اوپن شو د بیا لاک شو د انګوټ سره کولاو شو د بیا لاک شو د بیا د بل لاس ګوتې سره ګوره دې سره دا لاک کولاو شو دې سره کولاو شو دې سره کولاو شو دې سره کولاو شو د اخیری انګوټ دی ها د تاسو وکړل نو دا شانتي تاسو دا خپل په لس وړو غوتو باندې هم فنگر لګول شي په دوی هم لګول شي په درې هم لګول شي نو که دې ویډیو کې تاسو معلومات شوي وي نو دا ویډیو خپل مرګ سره ضرور شیر کړئ د نوې ویډیو لپاره موږ لپاره اجازه تلوي الله په امان